نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا صدق الله العلي العظيم. د دې جمعه بیان دا د انسان په خپل ذاتی اصلاح کې دی چې څو پر انسان په خپل ځان کې عقل او اصلاح پیدا کی بیا انسان د دنیا ښکلا او شایست د ځان سره ولري د آخرت ته هم ولري. درڅو پرې چې د انسان خپل مطلب ته نه رسېدلی او په ځان کې خپل اصلاح نه راوستلی نه د دنیا کامیابی ترلاسه کولی شي نه د آخرت. ټول انسانان په دې باندې نن مصروف دي چې هغه د دنیا زندگی جوړه کړي او د آخرت څخه غافل دي. الله جل جلاله د انسان په بدن کې درې طاقت او درې قوت پیدا کړي. کدا درې طاقت او قوت د انسان صحیح استعمال سے انسان به د دنیا کامیاب هم وي د آخرت کامیاب هم. درڅو پرې چې دا درې طاقت او قوت د انسان اصلاح سوي نه او په صحیح طریقه اسلام استعمال سوي نه انسان کامیاب کېدلی نشي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم وخت په عربو کې الله جل جلاله د پیغمبر کې او دا په داسې کورنۍ او داسې زندگی کې ژوند کاوه چې هغه ټول مشرکان او کافران، بیا دا انسانان په داسې توحید او په داسې د الله په وحدانیت باندې تربیت کړله چې په دې کې دغه درې قوت اصلاح کړله. د دنیا شرق او غرب ته اسلام ورساوي او دغه د عربو جاهلان د دنیا بادشاهان جوړ کړ. هغه ظالمان او قاتلان، هغه خنریزه، هغه انسانان چې خپل نونی به شخولې د خپل ضد د وجې د خپل تکبر او غرور د وجې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په اصلاح باندې الله پاک د دنیا بادشاهان او صالحان جوړ. هغه نقصه د اصلاح دا اوسم پراته ده، اوسم قران کریم کې الله جل جلاله بیان کړی ده. محمد رسول الله دا پیغمبر د الله رسول دی. والذین معه اشداء علی الکفار، د سره چې کم صحابه ملګری دي دا ډیر سخترین دي پر کافرانو باندې. رحماء بینهم، او خپل په مابینس کې ډیر شفقت او نرمی لري او د عبادت د انداز دی چې ته وینې دی په رکوع او سجده باندې. دا د دې آیات څخه علماء د درې طاقت د انسان راایستلې دي. اول طاقت په انسان کې غصه ده. د انسان د غصه او جذبه د دې درې طریقې د استعمال دي. دوی طریقې خراب دي او طریقې صحیح ده.
دا غصه او جذبه ولی په انسان کې الله پیدا کړی دا د دفع مغدرت لپاره دی چې په انسان کې کم ضررمن کو شی راځي مخته هغه ختموي د انسان او بدن لره د انسان او زندگی لره د انسان او ژوند لره چې کم څوک ضرر رسي په دې غصه باندې هغه مخنیوي کوي خود دې د غصې د استعمال طریقې درې دي دوی ناجایز طریقې دي په غلط استعمال دي مصرف د استعمال غلط دي یو طریقه یې صحیح استعمال اوله طریقه دا ده چې انسان بالکل غصه نه لري داسې یخ دماغي وي داسې ټنډه دماغي وي لکه برف واوره دیتا په پښتو کې خلق بے ناموسه بے غیرته ورته وایي چې انسان دومره د سړو دماغ والا وي چې بالکل هیڅ قسم جذبه دی نه لري نو دا بے غیرته بے ناموسه بے وجدان ورته وایي په دې باندې د خپل زندگی څخه دشمن دی نسی ختمولی که یو انسان د کور ته راسي دی جذبه نه کوي که یو دشمن د پر ملک باندې حمله کوي دی جذبه نه کوي که یو انسان د دشمن وي د مال او د جان او د وخت دشمن وي دی جذبه نه کوي نو دا د سوړ دماغ والا چې دی دا خپل جذبه نه لري نه استعمالوي دام غلطه طریقه ده دویم د جذبه او د غصې د استعمال طریقه دا ده چې هغه غلطه ده چې انسان پر خپل امسایگانو باندې استعمالي پر خپل قریبانو استعمالي پر خپل ورور او خور او بچانو استعمالي پر خپل دوستانو او رشتہ دارانو استعمالي پر مسلمانانو استعمالي دغه جذبه او غصه چې دام هم حرام او ناجایز جذبه خدا دا یو طاقت دی لیکن غلط استعمال دی د غلط استعمال په وجه باندې الله پاک دا حرام کړی پر حیوانانو باندې پر کمزور مخلوق باندې پر کمزور انسانانو باندې غصه او جذبه استعمالول دا حرام دی دریم قسم د غصې او د جذبې د استعمال هغه صحیح طریقه د الله نبی شوولې ده د الله پاک په دې آیات کې شوولې الشداء علی الکفار دی ډیر سخت پر کافرانو باندې معلومه سوچ د نشان د وشتلو ځای چې دی دا صحیح صحابه وشتي دا غصه را واخه دا جذبه را واخه پر خپل هغه نفس او شیطان باندې استعمال ستا دغه دشمن چې ستا په بدن کې یا شیطان دی یا نفس دی یا کافرانو مشرکان دی هغه ستا پر کور ستا پر وطن ستا پر ملک باندې حمله کوي نفس او شیطان پر تا باندې حمله کوي دشمن ذاتی دشمن لري هغه ستا پر مال او ځان باندې حمله کوي د دې په مخنیولو کې ته د خپل جذبه او د خپل غصه استعمال کې د استعمال طریقه یې صحیح د ملک په سطح باندې کافرانو مشرکان راځي کا ستا ملک نسی تخپل جذبه استعمال کې لکه صحابه چې استعمال اول نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په وښ غزاګانو کې وتلی بیانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې په یو غش باندې په یو ګولۍ باندې دشمن وشتل کولګید کنه ولګیدل درې کسان جنت الله پاک داخلي یو د ګولۍ د جوړولو د غش د جوړولو والا یو د راوړلو والا یو د استعمالولو والا په یو ګولۍ باندې په یو غش باندې الله پاک درې کسان جنت ته بیاي د روایت امام مسلم
بیا په یو لوټه باندې د استنجا وهلو باندې سړی جنت ته نه ځي. لکه بعضې بزرګان دا خبره کوي چې یوه لوټه استعمالول دی لکه په جهاد کې چې سړی غشي استعمالي. نه، ډېر فرق دی. نو غصه استعمالول الله پاک راشي چې اشداء علی الکفار، د غصې د استعمال ځای دا دی چې پر دشمن باندې استعمال کا، پر شیطان استعمال کا، پر نفس استعمال کا، پر خپل هغه ظالم دشمن استعمال کا چې ستا د مال او د ځان او د وخت دشمن، یا هغه پر ملک باندې چې حمله کوي کافرانو مشرکانو هندوان دي پر هغه استعمال کا. نو دا صحیح طریقه د دې طاقت استعمالول مشت الله راشي. دا که انسان پر دې ځای استعمال کی بیا به د انسان کورنۍ زندگی می صحیح روانه، د بهرنۍ زندگی به هم صحیح روانه. دویم طاقت چې الله پاک د انسان په بدن کې پیدا کړی دی، هغه په دې آیات کې الله پاک راشي، هغه مینه محبت دی. مینه محبت دا یو داسې قوت او طاقت دی چې سړی صحیح استعمال کی په دې باندې دنیا هم جوړېدای شي، آخرت هم جوړېدلی شي. د دې هم درې طریقې د استعمال دي. دوې طریقې ناروا دي، یوه طریقه یې روا ده. مینه محبت به په دومره که یو سړی ګه سره مینه محبت نه ولري، اوله طریقه یې دا ده یو سړی داسې سنګدلی، داسې د ډبرې زړی، د کاڼې زړی چې هغه بالکل هیڅ مینه محبت نه لري، نو د دې څخه نه د دنیا پیدا اخیستل کېږي نه د آخرت پیدا اخیستل کېږي. دې ته ظالم محض ویل کېږي چې په زړه کې دون رحم او نرمي نه لري، محبت نه لري. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام خپل مسیانو کې یو لمسی امام حسن امام حسین دا یې مچ کې یو سړی ناست دی و نبی علیه السلام ته وایي چې موږ څونه عمر اولادونه سوي دي، در اوسه مې خپل بچی او زوی نه دی مچ کړي، دا څنګه نبی دی چې خپل مسی مچي؟ نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایي چې قوم ولاړ شه اوس زموږ د صفه سه، ولست منا، ته زموږ د صفه نه، ته زموږ د مسلمانانو سه نه چې په زړه کې رحم نه لري. ارحمو ترحمو، د مځکې پر مخلوق رحم ته کوه چې الله پر تا باندې رحم وکړي. د چې په زړه کې دونې مینه محبت نه لري، رحم نه لري، نو زموږ د پیغمبر د طریقو سه نه. ناوله طریقه دا ده چې ګسر محض محبت نه. دویمه طریقه د محبت د دې قوت استعمال غلطه دا ده چې دومره محبت زیاتول چې د کافرانو او مشرکانو سره هم محبت کې، د يهودو نصاراو سره هم محبت کې، داغو زندگی هم په ځان کې راولي. واغه چې کم پتلون اغوستي د کم لکې زړولې د کمپینټ پتلون د کم کلین شپ دی، یا کم زندگی هغه جوړه کړې ده، ته هم هغه زندگی جوړه و ازما د دې ژوند سره محبت دی. نو دغه طاقت چې محبت دی نوم دی، دا مینه محبت غلط استعمال دی، دام حرام دی. الله پاک موږ د داسې زندگی او د دې د محبت څخه بالکل منع کړی چې د دې د حیوان غوندې محبت به نه کوي، چې د محبت اندازه د دونې غټه سي چې بیا را ولاړېږي د کافرانو د مشرکانو د ژوند سره محبت کوي. بیا ژبه لرې ذکر نه پکې، پر خپل شونډان باندې میکاپ استعمالوي، شونډان دې په یاد دي، ژبه دې نه ده په یاد چې د الله عبادت وکړي چې په عبادت یې ښایسته کړي. سترګې لرې بیا پیشن ورکوي د مغرب دا، لیکن په دې باندې د قرآن ولیدل نه کوي. غوږونه لرې د الله نعمت استعمالوي، لیکن په غلط استعمالوي، په حرامو باندې د هغو سره محبت کوي، دا حرام.
بیا د شایستو سره د دنیا د الک او انجلی سره محبت کول دا محبت غلط استعمال دغه طاقت استعمال غلط حرام کړی بیا د اصلي انسانیت د زندگی ستا اړې د حیوانات زندگی ته جاړي ذکر د انسان چې محبت په شهوت بدل سي دا بیا دا رنگ پر غالب سي دا محبت بیا ختمي لکه پر خرو غوابانی پر غایبانی چې کوم وخت محبت دا شهوت غالب سي بیا محبت په شهوت بدل سي نو دغه د دنیا د شایستو مين کول دا چې دا یو شهوت دی دا د قوت استعمال د محبت غلط دی دریم استعمال د محبت او د مینې هغه دا دی چې په صحیح طریقه استعمال دغه سیستم د محبت خو الله پاک لګولې دي دریمه طریقه دا ده چې الله جل جلاله تا ته دغه بدن درکړی دي دغه نعمتونه درکړي دي د الله پاک د مرضی مطابق استعمال د الله پاک د الله د نبی پر هي طریقې استعمال دغه مینا محبت خو به ته یو شایسته سره کوي نو وګوره چې الله شایسته دی که مخلوق شایسته دی روایت کې راځي رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې جنتیانو ته جنت نعمتونه ورکول شي بیا الله پاک غوښتنه جوړ کړي چې در دې نه یو بل شی تاسو په کار دي چې دا کوم دی لا جواب شي جواب نه لري ځکه په جنت کې داسې نعمتونه دي نه په غوږو اورېدل سوي دي داسې اوازونه نه در اوسه په سترګو لیدل سوي دي نه در اوسه د انسان په دل او دماغ کې د دې تصور هم نه دی راغلی اوس لکه زه چې د یو مقتدي څخه پوښتنه وکړم چې په اسمان کې څه شته نو دی به ماته څه جواب راکړي ځکه در اوسه نه په غوږو اورېدلي دي نه په سترګو لیدلي دي نه په زړه راغلي نو د جنت داسې نعمتونه دي بیا د علماو څخه پوښتنه وکړي چې الله پاک موږ بار بار راته وایي چې تاسو یو شی وغواړئ زه درکوم موږ چې شی وغواړو خو داسې شی نه رامعلومېږي چې بالا دې موږ هغه وغواړو نو الله پاک علماو دې ته دا وښیي چې د الله پاک دیدار چې د الله پاک دیدار جنتیان وویني وایي دا جنت یې لکه ییر داسې دومره ښایست د دنیا یو ذره شایست د الله پاک د شایست سه یو ذره شایست دنیا ته راغلی نو ته چې مینه محبت کې د شایستو سره د الله پاک سره وکړه لکه څنګه چې عبدالرحمن بابا دا یو شعر کې فرمایي مینه د الله او رسول شده د نور مینې بې وفا پاته بسي ځکه د الله او د الله د رسول مینه باقی ده د نور مینه پاکی پاته کیږي ختمېږي نو دا دریم قوت چې دریم طریقه د استعمال د مینې د محبت د دې دریم طریقه هغه دا ده چې د الله او د الله د رسول په طریقه باندې استعمال کته د مینه محبت د احسان په بدل کې کوي نو الله پاک چې څومره احسان کړی دی بل هیڅ چا نه دی کړی که وګوره په دا ټول دنیا کې کته ډاکټران یو غټ کسب والا دي یو سترګه هغه رقم نشي در جوړولی څنګه چې خپل رب در کړی دا غوږ وګوره دا پزه وګوره دا ګوتې او لاسونه او بندونه وګوره زړونه وګوره پښتورګي وګوره رګونه او پلې وګوره بندونه وګوره چې دا هر اندام هر جز کا ظاهر دی که باطن دی دا راواخې د الله په رقم څوک نشي جوړولی دنیا په سیس ټکنالوژي پر مخ تللې د جازونه جوړي لیکن د الله پر رقم یو ملخ نشي جوړولی د الله پر رقم باندې یو مرغه نشي جوړولی د الله پر رقم باندې یو سترګه نشي جوړولی نعمتونه وګوره چې څونه خوندونه کیږي دا چا درکړي دي ته دا نعمتونه د الله پاک درکړي نو خلاصه د خبرې دا ده چې دغه مینه محبت د الله سره استعمال دا به څنګه استعمالي چې الله پاک څه درته ویلي دی هغه کوه چې د کوم شي څخه بند کړي دا مکه او دام عبادت دی یو داسې شی دی چې الله پاک درکړي
لکه اوس د سړي پلار دی، ورور دی، زوی دی، چرسی، موالی، بدماشي، عیاش پیاشي. د دې ګیله الله پاک تاسو نه کوي چې ما تا ته داسې رشتہ داران او دوستان درکړو، لیکن الله پاک د دې پوښتنه کوي چې په دنیا کې ته ما سم پیدا کړی وې، ته ولې د غلط سړي سره کښېنستلې؟ د چرسیانو، موالیانو، د پوډریانو، نشیانو، بدماشانو، عیاشانو، پیاشانو سره ولې کښېنستلې؟ الله پاک زموږ سره د دې غوښتنه پوښتنه کوي. نو د دې خلکو مجلسونه به نه کوي. دریم طاقت د انسان په بدن کې الله پاک عقل پیدا کړی. دغه دویم دلیل چې د دې مینه محبت هم الله پاک په دې آیات کې ښوولی دی. رحماء بینهم، د صحابو صفت داو، د صحابو د شاګردانو صفت داو، د امت صفت یې داو چې په خپل مابینس کې بې رحم کوي، نرمي به کوله، محبت به کوي، ولفت به کوي، قرابت به کوي، پر حرام نه پر حلال باندې. دریم عقل د انسان په بدن کې دا غټ قوت الله پاک پیدا کړی. عقل یو دومره غټ نعمت دی چې د انسان د دنیا او د آخرت زندگی په جوړی. په موږ کې مخلوق ستا چې هغه ډېر غټې ککرۍ لري، غټ طاقتونه لري، لکه پیلان دي، اوښان وغیره، زمریان، لیکن عقل نه لري، بیا هم د انسان غلامان. په خپل ځنګله کې زمری بدماشه دی، لیکن د انسان غلام دی. په طاقت کې پیل غټ طاقت دی، لیکن د انسان غلام دی. د مځکې اختیار، د غرو اختیار، د اسمانو اختیار، د لمر سپوږمۍ منفعت پیدا، دا ټول انسان د پاره الله پاک پیدا کړی د عقل په وجه. لیکن د عقل هم درې طریقې د استعمال، دوه طریقې غلطې دي، یوه طریقه صحیح ده. یوه طریقه دا ده چې انسان د عقل ګسره نه استعمالوي. ټول عمر خړو بدکه خړو مړکه، ټول عمر سړی په خوب کې ورباندې تیر سي، په غفلت کې ورباندې تیر سي. دا نه استعمالوي چې د لمر چا پیدا کړی دی، سپوږمۍ چا پیدا کړی ده، شپه چا پیدا کړی ده، ورځ چا پیدا کړی ده، زه چا پیدا کړی یم، ځمکې چا پیدا کړي دي، هواوې چا پیدا کړي دي، یخ ګرمي چا پیدا کړې ده، د څه دپاره پیدا کړي. دغه مقصد نه په پیژني. نو دغه عقل نه استعمالول لکه د لیوني و پاگل ده، دا هم غلطه طریقه ده. دویمه دا ده چې استعمالوي خو غلط استعمالوي. مصرف د استعمال د عقل د غلط وي. هغه دا دی چې په عیاشي کې لګیا، په اوریانی کې لګیا، په منکراتو کې لګیا، په زنا کې لګیا، په رشوت کې لګیا، په سود کې لګیا، په ظلم کې لګیا، په دې شان باندې لګیا. د دنیا په جمع کولو کې لګیا، په فرض خبر نه چې حلال و حرام تمیز کول دي، د سود ځان ساتل دي، د شراب ځان ساتل دي، د غلا ځان ساتل دي. نو عقل په کار اچول دي چې کم شان حرام دي، الله په ناراضه کیږي، پیغمبر په ناراضه کیږي، دا جنس تکه دا نه استکه غلط استعمالوي. نو دغه د غلط عقل استعمالول چې دي دا د دنیا هم تباہی ده، د آخرت هم تباہی ده. زبر د دې پر یو بل عقلي دلیل درته پیش کړم. د انسان انتقام دا هلاکت دی، د انسان احسان دا حیات و ژوند دی. اوس د غوا سره ته اوس احسان کوه، نو دا تا ته شیدې درکوي، غوښه درکوي، کوچي درکوي، شلومبې درکوي. د احسان په مقابله کې احسان. او کچېرې انتقام ته دا وایي یا دا سره یو شی نه کوي، خاوند ځان ته نه پرېږدي، نو بیا دا د چړې خوراک سي که نه سي خوراک، دا د کوره بیا باسي که نه سي باسي، ځکه دا انتقام کوي، د خپل خاوند سره دشمني کوي. نو ته که خپل عقل خدای درکړی دی چې یو حیوان په کور کې تا سره دشمني کوي، ته د کوره باسي، و دا انتقام را سره اخلي. احسان من نه دی چې احسان پر ځان ومني.
نو ته چې د الله په دنیا کې ګرځې، الله پر مځکه ګرځې، د الله خوراک خوري، استعمالې، دنیا استعمالې، بیا انتقام کوي، د الله سره دشمنی کوي، رشوت ته خوري، سود ته کوي او ناروا او حرام ته کوي، خپل عقل په حرام استعمالې، نو بیا به الله پاک تا د جهنم خوراک نه استعمالي. ځکه کافران د جهنم ته الله وراچي چې دی د الله سره مقابله کوي، د الله د طریقو سره مقابله کوي. نو د عقل دویم استعمال غلط دی. دریم د عقل استعمال په صحیح طریقه باندې کول. هغه دا دی چې الله پاک تا ته کم شی در ښوولی دی هغه کوه، په کم شي باندې چې امر کړی هغه کوه، د کم شي چې بند کړی هغه مه کوه. دغه د عقل صحیح استعمال دی، د دغه طاقت صحیح استعمال دی. قرآن په زده که، حدیث په زده که، د آخرت طریقې په پیدا که، د جنت پر لار باندې چې کم اسباب ته جنت ته بیا هغه طلب که. لمونځ وکړه، روژه ونیسه، ایمان ولره، صفا عقیده ولره، په دا شان په ثابت کړه. دا د عقل صحیح استعمال طریقه ده. ځکه د قیامت په ورځ باندې به الله پاک ستا د عقل پوښتنه ستاسو کوي چې تا چیرې استعمال کړي. دا خو یو داسې کمپیوټر ما پر ککرې در کړی و چې دا په ټول جهان کې نه پیدا کېدی. اوس که یو انسان پاگل چې په ټول دنیا کې کمپیوټر نه شي ورلګولی، نه هارډویر ورلګولی شي، نه سافټویر ورلګولی شي، نه ظاهري ډیکوریشن برابرولی شي، نه باطني. نو د عقل صحیح استعمال طریقه چې دا صحابو ته نبی علیه الصلاۃ والسلام ور وښووله، د دنیا بادشاهان شوله. زموږ نن د 14 اګست جشن ملاوي، د دې جشن مناول چې دی یا د دې دغه کول چې دی دا د عقل خلاف کار. کوم کسانو چې شهیدانو قرباني ورکول سولې، د دې وطن د ازادۍ لپاره انسانانو په کرو ته مجبور سول، ښځې کونډانې سولې، بچان یتیمان سول، په لکاو انسانانو هجرتو ته مجبور سول، او هغه وخت چې دی پر دې وطن پر دې علاقه باندې وینه بهېدلې، هغه پلرونو نیکګانو قرباني ورکړلې. نن ته په بوغیو، په فحشاتو، په پوډرو، په سپرو باندې خلک زیرول، ډرامې جوړول، خلک ته اجر رسول. دا ازادي ده؟ ازادي هغه دی چې بیا یې وار پر تا باندې د هندوستان کروز ومشلېږي، بیا به تا ته پته ولګېږي چې دغه جنډې والا د ډرامو والا بیا چیرې ځغلي. په خدا که د یو لم بیا په خاشه بند کړي. دا ټوله پاگل مخلوق دي، دا ټوله چې دی میلې والا دي، دا د رشته د میدان خلق نه دي، دا د عقل خاوندان نه دي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.